پدې کې تکلیف راځي برداشت کوو به که څوک مو وجني قابل قبول مونږ ته منظوره ده که څوک مو زخمیان کوي مونږ ته منظوره ده که څوک مو بچي تختی مونږ ته منظوره ده که څوک مو مال اخلي مونږ ته منظوره ده که څوک مو په عزتي کوي مونږ ته منظوره ده. د قرآن دعوت د احادیثو دعوت عام سیو کا عام مونږ خو دا وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ مسلمانان یو وایو که نه وایو دا قرآن او حدیث د چا لپاره د چا لپاره راغلی مسلمانانو لپاره دا د ټولې دنیا لپاره د چا لپاره ټولې دنیا دا دعوت عام کوي دې دعوت عام کولو کې یو تکلیف راځي کلیوال به کلیوالي پرېږدي تربور به تربورولي پرېږدي ماما زوی به تعلق ختموي د ترور زوی به تعلق ختموي پلار به وایي د کوره وځه ښځه به دشمني کوي خور به د ورور سره تعلق ختموي ورور به د ورور سره تعلق ختموي یو به وایي دا فلان دی بل به وایي دا داسې دی بل به وایي دا دی د دې خبرو پروا به نه کوئ که د دې خبرو پروا مو وکړه د پیغمبر د طریقې نه خلاف تاسو لاړئ هغه پیغمبر چې الله هغې ته سید الاولین والآخرین ویلی دي بهترین دی په مخکینو کې په انبیاو کې په رسولانو کې په اخیری خلکو کې الله وایي دغه بهترین دی په مخ د ځمکه باندې د ده په شان بهترین شخص ذات دا نشته دی هغه پیغمبر چې کله دعوت کوي لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې پرچار کوي ترې رالګي په کاڼو باندې یولي خپل ورور د تره زوی تره خپل تربور د هغې سره تعلق ختموي خپل قوم دا شړي د کلي نه شړي کور ته اخلي د تره زامن د هغوی کورونه خرڅوي خو پیغمبر دا نه وایي چې په ما تکلیف راغی زه به د حکمت نه کار واخلم پیغمبر دا نه وایي چې د خلکو په کاڼو باندې وویشتم او په دوی د بلا راولګي نه نه بلکې پیغمبر دعوت کوي وایي یا قومي قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله کلمه وایي چې تاسو کامیاب شئ هغه پیغمبر دعوت جاری ساتي الله ملګري ورکوي خپل قوم ته راځي بیا دعوت کوي د هغې د تره زامن په هغې باندې ایمان راوړي د تره لوریانې په ایمان راوړي د هغې قوم د هغې استقبال کوي الله هغې ته په مخ د ځمکه باندې بادشاهي ورکوي عزت ورکوي مقام ورکوي داسې ملګري ورکوي چې په هغې باندې سر ورکولو ته قربان دي وی داعي ای مسلمانه تا چې دعوت شروع کو د الله د دین د الله د رسول د خبرو دا خلق به مخالفت کوي پروا به نه کې که پروا دې وکړه دعوت مه کوه دعوت نشي کولی او دا زما او ستا ذمهواري ده الله راکړې ده دا ذمهواري به ما او تا رسو که په دې کې تکلیف راځي برداشت کوو به که څوک مو وجني قابل قبول مونږ ته منظوره ده که څوک مو زخمیان کوي مونږ ته منظوره ده که څوک مو بچي تختی مونږ ته منظوره ده که څوک مو مال اخلي مونږ ته منظوره ده که څوک مو په عزتي کوي مونږ ته منظوره ده که نه ده منظوره لکه څه به کوو غږ به کوو دعوت به کوو که نه به کوو څه دعوت به کوو د دین دین کوي څه کوي کوو به انشاءالله په هره کوڅه په هره لاره په هر مجلس په هر غم په هره ښادۍ کې په هر یو محفل کې به مونږ څه کوو دعوت به کوو څه به کوو مونږ تبلیغیان یو مونږ تبلیغیان وو مونږ به تبلیغیان اوسو